د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې 3 میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر 23مه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخوانی سېنیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ شوو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې 2 کاله مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې و چې دا قام جرګه غواړي. درې ورځې جرګه په بنو کې کوو. په بنو کې درې ورځې د پښتانه قام جرګه، ټول پښتانه علما، ټول پښتانه سیاسي پارټیان دي، PTM فلانا ګرد کښېنو، د قام مسایل به بیانوو، د هغې حل به راوړو. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر 2مه د عبدالصمد خان اڅکزي د 45م تلین منځغونې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسمو غونډې ته په وینا کې منظور پښتين هم د جرګې غږ وکړ او زیاته یې کړه چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده. د چا قیدیان دي، چاته شهیدان ورکیږي، راشئ کښېنو سره، راشئ جرګه شو سره. که ته په یو ځای احتجاج کې، زه یې په بل ځای احتجاج کو، د قام مفادات دا دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو. پښتين هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د یوې جرګې وربللو وړاندیز کړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکش او د پاکستان په سېنټ کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطاالرحمن وایي چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاورت وروسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي. دغه مسایلو حل خو وی جرګه مذاکرات جرګه ناسته دغه حل په دغه شیونو کې دا څه خو نه ده چې بس لوړ راواخلي او مسلې حل کوي، په لوړو خو مسلې نه حل کوي. د پښتنو د قومي یووالي او دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې وروستۍ هغه د 2020 کال د مارچ پر 10مه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه وه. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربیره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنۍ جرګه کې 21 غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوي، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرکه کړل شوو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختارۍ احترام کول پکې شامل وو. خو پوښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او که نه. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا مني چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي. ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره مونږ کم حل خو ډېر مناسب و، خو د کرونې په وجه چې کم بریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوي دي او کمې شوي نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو که نه. میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان شوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریځ روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولې بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتين د هغې خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده. نو پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تحریک څخه د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و د فرنګي استعمار په خلاف، که د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشید عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن و، دا نور چې موږ مسله تحریکونه و فکرېتي و د دې نورو، نو هغه د فرنګي په خلاف تر ګډو لویې قربانۍ وکړه، لیکن موږ په لاس څه نه راغله، پاکستان جوړ شو، هندوستان آزاد شو، و هغه وخت کې چې کومه د 21 جون یعنې هغه وسوله بنو جرګه چې د 48 هغه خپله یو تاریخي اهمیت
د 1940م کال د جون پر 3 د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندوستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نوو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یو انتخاب کړی وای چې پکې شامل سي. همدې ته په کتو د 1940م کال د جون پر 21مه په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایل یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. که څه هم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 21مه د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل، خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیز چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډیر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کښېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډیر لوی اغیز لري. د بنو په جرګه کې که په دې باندې جرګې فیصله وکړه چې نه دا بې اتفاقي مو ډېره وګرځوله، دا په شا غورځوو اتفاق کوو، نو بیا به هغه ادارې هغه خلک چې فیصلې کوي ظاهره خبره بیا به په دې باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف د هغه د مرضی بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو که نه ورسورو، نو دا بیا لوی منطقي انجام لري، ډېر غوټ اثر لري. داسې په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اګنور کولی شي. پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړي دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسي جرګې کړي دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمېر سیمې لاندې کړې وې او ګورجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. د مشر په حیث له ټاکل کېدو وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاڅون وکړ او ګورګین یې له منځه یووړ. له دې وروسته د افغانستان یوه مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1940م کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړي بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لویه واکمني یې رامنځته کړه.